خوږو دوستانو په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به یو ځل بیا ستاسو لپاره د ULD ټیچر یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم د یوې نوې ویډیو سره. خوږو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا در وښیم چې څنګه کولی شو زموږ د فیسبوک هیر شوی پاسورډ پیدا کړو. موږ او تاسو چې کله فیسبوک ID جوړوو نو هغې ته پاسورډ ورکوو، نو بعض دوستان داسې وي چې له دوی څخه د پاسورډ هیریږي، نو بیا دوی ته بیا دوباره په بل په ټلیفون کې چې دی هغې فیسبوک ته لاګین کېږي نو دوی ته بیا ډېر مشکل جوړوي. نو انشاءالله د دې مشکل د رفع کولو لپاره تاسو دا ویډیو سره وګورئ او زه به تاسو ته اوس وښیم چې څنګه موږ هغه هیر شوی پاسورډ را پیدا کولی شو په کومې طریقې سره. خو مخکې له دې څخه چې په ویډیو باندې تپایل وکړم تاسو لومړی راشئ خوږو دوستانو زموږ یوټیوب چینل ULD ټیچر د سره سبسکرایب کړئ. خوږو دوستانو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. تاسو به لومړی راشئ په د فیسبوک اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ، خپل ID ته به تاسو داخل شئ. کله چې خپل ID ته داخل شئ له هغې وروسته به تاسو لاړ شئ په د سر باندې کوم 3 لاینونه چې دي په هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. 3 لاینونو باندې ستاسو فیسبوک په ID د هر چا په ID کې موجود دي، هغه 3 لاینونه دي په د سر باندې، هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ به تم پاتې شئ او له هغې وروسته به تاسو راشئ په د سیټینګز ان پرایوسي باندې به کلیک وکړئ او د سیټینګ پرایوسي څخه وروسته به تاسو په پرایوسي شارټکټس باندې دا به ووهئ پرایوسي شارټکټس او له هغې وروسته به تاسو خوږو دوستانو لاندې راکوز شئ او په چینج یور پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو ته درښیم چې څه ډول کولی شو چې موږ د خپلې ID کوم چې هیر شوی پاسورډ دی هغه موږ را پیدا کړو. دې باندې مو چې کلیک وکړئ لږ غوندې به تم شئ تر څو یوه بله صفحه تاسو ته راخلاصه شي. دغه د خوږو دوستانو صفحه موږ ته راخلاصه شوه. دلته تاسو ته 3 لاینونه درکړل شوي دي، 3 خانې دي. لومړی تاسو ته وایي که چېرته تاسو خپل پاسورډ بدلوئ نو په لومړی به تاسو داسې وکړئ چې په د لومړي سر کې به پخوانی پاسورډ داخل کړئ او که چېرته پخوانی پاسورډ موږ څخه هیر شوی دی نو موږ به څه کوو؟ موږ به داسې وکړو چې را به شو په د فارګاټ پاسورډ باندې به کلیک وکړو. سمه ده؟ تاسو به راشئ په د فارګاټ پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ، یعنې زموږ څخه خپل پاسورډ هیر شوی دی نو دا به ورته ووهئ. بیا وروسته به لږ په تم پاتې شئ. دغه د خوږو دوستانو صفحه راخلاصه شوه. دلته تاسو ته وایي چې موږ تاسو ته یو کوډ درلیږو. که چېرته تاسو د خپل ID د ټلیفون په نمبر باندې جوړه کړې وي نو هماغه د ټلیفون نمبر چې کومه تاسو په هغې باندې په کوم نمبر باندې خپل ID جوړه کړې ده هغه ټلیفون نمبر که په ټلیفون کې در سره وي خو سمه ده، که در سره نه وي نو هغه به تاسو خپل ټلیفون ته واچوئ او دلته به تاسو په دې سینډ کوډ ویا SMS باندې کلیک وکړئ. د لاندې دوهم آپشن چې کوم دی دا به ورته انتخاب کړئ او په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو سیمې کارت ته یو کوډ درځي. نه پوهېږم 6 خانې به وي یا به څو خانې کوډ وي، هغه به تاسو ته درشي او له هغې وروسته به تاسو بیا هغه کوډ په دلته په ID کې ورته داخل کړئ او که چېرته مو په ایمیل باندې جوړه کړې وي نو تاسو ته بیا وایي چې موږ ایمیل ته هغه کوډ درلیږو. تاسو به دلته د سر باندې کومه خانه چې ده سینډ کوډ ویا ایمیل په دې باندې به تاسو کلیک کنټینیو. که چېرته مو په دواړو باندې جوړه کړې ایمیل او نمبر دواړه مو ورکړي نو ستاسو خپله خوښه ده لکه زما غوندې. دلته زه اوس ورته وایم چې ما ته هغه کوډ چې دی هغه ما ته نمبر ته راولېږه نو زه به ورته د لاندې آپشن انتخاب کړم په کنټینیو باندې به زه کلیک وکړم. د کنټینیو له کلیک کولو څخه وروسته خوږو دوستانو دلته تاسو ته دغه صفحه راخلاصېږي چې دا تاسو یې ګورئ. دلته خوږو دوستانو تاسو به فقط دا وکړئ چې د کوم په سر باندې تیر غټ لیکل چې درکړل شوي دي وایي لومړی تاسو دغه په دې چوکاټ کې په دې خانه کې ولیکئ. لومړی به دا ورته ولیکئ او دا به خوږو دوستانو عین همغه شکل لیکئ کوم ډول چې ده درته لیکلي دي. که کوم حرف په غټو حروف باندې په غټو به یې لیکئ، که په وړو باندې په وړو به یې لیکئ. کوم چې دا حروف ورته ولیکل نو په کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ او له هغې وروسته به تاسو ته دغه صفحه راخلاصه شي. خوږو دوستانو اوس دلته تاسو ته وایي چې موږ کوم کوډ چې تاسو په کوم نمبر باندې ID جوړه کړې د هغې ته موږ تاسو ته هغې نمبر ته مو کوډ درته لیږلی دی. اوس تاسو 6 خانې کوډ دی، یعنې 6 عدده کوډ دی، 6 عدده هغه 6 عدده کوډ راواخلئ او په د انټر د 6 ډیجټ کوډ په دې کې به یې تاسو داخل کړئ او دغه کوم چې د علامت نمبر علامې دلته دي دغه ځای کې به یې تاسو داخل کړئ او له هغې وروسته په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. خوږو دوستانو زه اوس د خپل ID پاسورډ نه بدلومه نو تاسو انشاءالله تر دغه ځای پورې چې ما درته وکړ دغه ځای پورې لږ مشکل غوندې و، له هغې وروسته اسانه خبره ده. خالي به هغه نمبر راواخلئ دلته به یې داخل کړئ کوم نمبر چې تاسو
کوم کوډ چې دوی ستاسو نمبر ته لیږلی ستاسو ټلیفون نمبر ته هغه به دلته تاسو ورته ولیکئ او له هغې وروسته به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې د کنټینیو ووهه له هغې وروسته تاسو ته وایي چې خپل پاسورډ مو بدل کړئ، بیا به هلته نوی پاسورډ ورداخل کړئ. امید ده خوږو دوستانو چې دغه ویډیو به تاسو ته ګټوره تمامه شوې وي. ویډیو به همدغه ځای بس ده، نو نه اوږدومه. خوږو دوستانو که تاسو بیا هم زموږ سره نوي یاستئ نو زموږ ULD ټیچر یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو نوره ویډیوګانې چې موږ پورته کوو یوټیوب ته تاسو ته مخکې له مخکې در ورسیږي. د اوس لپاره د خدای په امان الله، مو مل شه.